ګرانو ملګرو زما په دې چینل باندې تاسو ګورئ شي د مختلف شخصیاتو مرکې زه ورکوم. بیا ډېر محترم سعدالله جان برق صاحب چې د تعارف محتاج نه دی د دې مرکه تاسو کتلې ده نو چونکې د دې زیات شهرت چې دی نو په طنز او مزاح باندې دی نو کله کله به داسې کار کوو چې د برق صاحب نه به یو خوندور کلام هم اورو. برق صاحب جی مننه کوم چې تاسو موږ سره په دې زموږ په دې چینل باندې چې کوم دی نو مرکې هم کوئ خو نن غواړم چې یو خوندور غوندې کلام دی کتونکو ته ووایئ. او نو دا خو په کار ده ځکه چې هسې خلکو سره غمونه ډېر دي نو دا یو نظم دی د ښځو په باره کې. ښه دنیا کې ډېرې ښځې هرې دي ستر ښځې دنیا کې ډېرې ښځې او هرې دي ستر ښځې که ته پې اورېدلې نو خدای ورته اسرکه مری ورله خپه ښه که کړه دې واده وي او ښځه دې کارغه وي که کړه دې واده وي او ښځه دې کارغه وي د دې د کاغه خپل غوږونه دې دمه کړه او مری ورله خپه که که ښځه دې زړه وي ړنده وي یا کڼه وي اول یې په 100,000 روپۍ باندې بیمه که او مری ورله خپه که. که ښځه دې خرچي وي او په خوله کې یې کینچي وي په توره به خلاصېږي زر تر زره یې چپه که او مری ورله خپه که. که ښځه دې ګونګی وي او خواښې دې ژوندی وي که ښځه دې ګونګی وي او خواښې دې ژوندی وي نو دواړه په یو ځای باندې لاری ته وردي که مری ډېر ښه ډېر ښه. که ښځه دې فیشن کړي ملګری دې ټینشن کړي کاغذ قلم راواله نوشته دغه نسخه که مری ورله خپه که ښځه سیلانه وي چورلنده چورلنده وي واحد علاج دا ده چې بیا ماته ورله خپه که او مری ورله خپه که که ښځه دې پواړه ګنده د کلپۍ غاړه بیا لامبي به په خپله ته یې صرف په تخته که او مری ورله خپه که. ډېر شوقي که د کالو وي یا نوره د سیالو وي بالغ نه ورته جوړه خطرناکه اسلحه که او مری ورله ډېر ښه ډېر ښه ډېره که ښځه دې لنډی وي 100 فوټه 100 انچی وي بېغمه په پنسۍ باندې مری ورله اوږده که او مری ورله خپه که. که ښځه دې اوږده وي د تا نه یو په دوه وي د سر نه یې رالنډه که په اونه یې پوره که او مری ورله خپه که. که ښځه وي ناجوړه د غم ډکه کڅوړه نو زه دې اسرائیل نومې ډاکټر ته حواله که او مری ورله خپه که. که ښځه دې بلا وي 2-3 منه سیوا وي نو بیا یې په منکت باندې کساب ته حواله که مری ورله. ډېر ښه ډېر ښه. که ښځه دې خاوند وي هر وخت یې درته برند وي که ښځه دې خاوند وي او هر وخت یې درته برند وي د شپې چې دا اوده وي نو بجلي ورته بانه که مری ورله خپه که. دا اوس د دې ټول اخري نچوړ دی. ښه که ښځه دې وي ښځه که ښځه دې وي ښځه نو لرې ترې نه مه ده که ښځه دې وي ښځه نو لرې ترې نه مه ده د خپلې زندګۍ دپاره جوړه ترې ډیوه که بیا پام که دې خپه که. ماشاءالله ډېر ښه برق صاحب. او دا یو څو شعرونه دي چې ښځه دې وي ښځه په رنګ پسې یې مه ځه که قدر دې ونه کړو نو خپل ځان له دې کږه که او په ګوته یې هیره کړه په ګوته یې هیره که. دلته وله مری نه خپه کوو نه په ګوته یې هیره کړئ چې ښځه وي که چې ښځه وي چې ښځه په رښتیا وي د رب لویه عطا وي او سجبه جرمدارې که دې چرې هم خفه که د خپل کور ډیوه که. ډېر ښه برق صاحب. دې کې تاسو تخلص سجب ورکړی دا د ما د مزاحیه شاعرۍ دپاره تخلص و دې کې راغلی دی نو هغه زمانه کې به مونږ په دې نوم لیکل کول دا مزاح. ډېره مننه ملګرو تاسو وکتل د برق صاحب ډېر خوندور کلام تاسو اورېدو
تمه لرمه چې دا به ستاسو خوښیږي او که دا ستاسو خوښ شو نو موږ د خپل نظر نه ارومرو خبر کوي زمونږ چینل چې دی نو دا خپل ملګرو ته هم وایي په خپل هم دا سبسکرایب کوي او چې زمونږ کتونکي سیوا شي او دغه خوندونه تاسو د دغه مرکونه او د دغه خوندورو کلامونه واخلي. یو جهان مننه.